السلام علیکم دوستانو، زه ستاسو ورور زعفران صدقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې دوستانو. د ژمي موسم ده او شمسیان د اوبو لپاره نه کارول کېږي، نو د هغې سي مه پرېږدئ. راځئ له هغو څخه کار واخلو. دا 20 دانې شمسیان دي، اواره یوه شمسي 300 واټه ده، نو 6 کیلو واټه برق جوړولی سي. له دې څخه موږ یو دانه 5.5 کیلو واټه انورټر ورتږدو. له دې څخه موږ برق ژوندی کوو او د کور لپاره 5.5 کیلو واټه یا 15 کیلو واټه برق موږ ته راکولی سي. له هغو څخه موږ ډېر وسایل چلولی سو. دوستانو دا 2 لاینونه د شمسیانو ورغلي دي او 2 لاینونه د کور لپاره صفا برق 220 برق باسي. له هغه څخه آب ګرمي چلولی سي 220 ولټه او 1500 زر واټه 1500 واټه، او له هغه څخه ترموز چې په 2 منټه کې 2-3 لیټره اوبه جوش کوي او زر یې جوش کوي. چیلیان در واخلاسي، دیګ ورباندې پخولی سي. دا تر ګازو تر تنارو ډېر زر اوبه جوش کوي، ډېر زر دیګ پرې پخیږي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو موږ ولې کار نه ځینې اخلو؟ ځکه چې له موږ سره شمسیان په کور کې پراته دي، موږ باید کار ورڅخه واخلو. تاسو له انویټ څخه هم کار اخیستلی سو، خو په هغه باندې بیا کمپیوټر تلویزیون نه سئ چلولی، خو په دې انورټر باندې دا ټول شیان چلولی سئ. هر څه چې دي د برق وسایل ټول ورباندې چلیږي او په دې باندې تاسې برق بیل نه راځي، نو کار ورڅخه واخلئ. دې وسایل چې چا کارولي دي هغه خلک ډېر خوشحاله دي او ډېر ښه کار ځینې اخلي. د ژمي په موسم کې بخارۍ وکاروئ، 3-4 بخارۍ ګرموي، ګیزرې ورته کېږدئ چې اوبه مې ګرمې وي، نو ډېر ښه کار کوي. هر شی چلولی سي. دغسې مه پرېږدئ دوستانو او له شمسیانو څخه کار واخلئ. که مې ویډیو خوښه سوي چینل سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ، ښایسته کمنټ ورکړئ. الله مو مل شه.